ویل شوی چې په تېره زمانه کې یو سړی و ډېر خوراکي و دی په یو کلي تېرېده هلته د یو پادري کلیسا ته ورننوته دغه سړی ډېر وږی شوی و دغه پادري لاړه او دغه سړي ته 4 ډوډۍ راوړلې وه چې کیې غوښتلې وه پادري لاړ چې دال ورته راوړي په دې کې چې هغه کاسه د دال راواغسته او راغی ګوري 4 ډوډۍ نشته 4 ډوډۍ هغه سړي خوړلی وه په دې کې پادري لاړه چې ډوډۍ راوړي چې هغه ځان سره ډوډۍ راواغسته او راغی ګوري هغه سړي سره کاسه خالي ده او دال خلاص شوي سړی بیا کاسه واغسته پادري او لاړه چې بیا دال راوړي نو چې بېرته راغی ګوري ډوډۍ نشته دغه معامله یې 10 دفعې تکرار کړه یعنې دغه سړي 10 کاسې دال یې وخوړه او ورسره 40 ډوډۍ یې وخوړلې پادري ترېنه پوښتنه وکړه چې مېلمه ته دلته د څه لپاره راغلی هغه مېلمه ورته وویل چې زه دلته راغلی د دې لپاره یم چې زه خبر شوی یم په دې کلي کې یو هوښیار طبیب دی د هغې نه پوښتنه کوم چې زه د معدې مرض لرم چې زه خپل معدې لپاره دوا واخلم او زما اشتیا نشته چې زه خپل اشتیا په باندې صفا کړم دغه پادري ورته ویل چې زه هم درته یو خبره کوم مېلمه ورته ویل چې هغه څه خبره ده پادري ورته وویل چې کله ته لاړې او د هغه طبیب نه دوا واغسته او بیا بېرته په دې لاره باندې راتلې نو چې زما طرف ته روان وړي زما طرف ته رانه شي د خوراک تعریف د طالبانو په اصطلاح سره یو 3 طالبان ناست ول چا ترېنه پوښتنه وکړه چې د خوراک تعریف څه ده هغه یو طالب ورته وویل چې د خوراک تعریف دا ده چې سړی دومره خوراک وکړي چې موړ شي دومره چې د ده نس کلک شي او د دې د نس څخه 6 سړي د خپل نس څخه 6 سړي مړه کولی شي دویم طالب وویل چې موړ هغه ته وایي چې دومره ډوډۍ وخوري چې د دې د بلې مړۍ کولو تاوان نه لري بیا د دومره ډوډۍ په دې خوله کې کېږي چې دا خولې هم ډک شي او د دې د خولې ځای هلته ځای په ځای پروت وي دغه ځای نه شي خوځېدی او مارغان راځي د دې د خولې څخه دا ډوډۍ خوري وباسي وخوري درېیم طالب وویل چې موړ هغه ته ویل کېږي او سړی دومره خوراک وکړي چې د هغه خوراک د وجې نه دی مړ شي او د قیامت په ورځ راپاڅېږي خو بیا هم د ده ارګمی خراب وي